لخپل کور در بدر یمزا په بل وطن کې مسافر یمزا مسافر ساجب تیرګي ټولو یارانو نه جدا تیرګي لخپل کور در بدر یمزا دا مسافری زړالای په پرمشته زید الله محمد رحیم شهزید تنها आवाज د رضا وزیر د ګلایټه شاعر د ډیر محترم مرور سنولا مجبور ترتیب کړی دی الحافظ سټوډیو بن والسفر کې تکلیف ناراضي پر نفسي امتحان ناراضي सफर के तकलीफ नाराज़ी पर नफस इम्तिहान नाराज़ी दो गम नटक पोषणा तेरीगी टुलो यारानू ना जुदा तेरीगी लखपल कूर दर बदर यमज़ा بل وطن کې مسافر یمزا مسافر ساجب تیرګي ټولو یارانو نه جدا تیرګي دورځ بوختم په کارونو باندې خړم ملړل په ګردونو بس په فکرونو کې بشپه تیرېږي ټولو یارانو نه جدا تیرېږي د ورځې بوخت وم په کارونو باندې خړ وم لړلی په ګردونو باندې بس په فکرونو کې بشپه تیرېږي کور در بدر یمزا په بل وطن کې مسافر یمزا مسافر ساجب تیرګي ټولو یارانو نه جدا تیرګي د کور کړي چې یادونه راشي په مخ مې د هجر اور کې ژوند تنها تیرېږي ټولو یارانو نه جدا تیرېږي د کور او کلی چې یادونه راشي په مخ مې مړې اوښکې رودونه راشي کور در بدر یمزا په بل وطن کې مسافر یمزا مسافر ساجب تیرګي ټولو یارانو نه جدا تیرګي سنولا مجبور اشعار لیکما په مسافر بربر لیکما وخت سفر ګران پر چا تیرېږي ټولو یارانو نه جدا تیرېږي سنولا مجبور اشعار لیکما په مسافر بربر لیکما وخت سفر ګران پر چا تیرېږي ټولو یارانو نه جدا تیرېږي لخپل کور در
بل وطن کې مسافر یم زه مسافر